د سختې جګړې امکان پاکستان ټي ټي پي سره د سراج حقاني په منځګړیتوب اوربند مات او پر ضد یې عملیات اعلان کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې پاکستاني طالبانو پر پوځیانو بریدونه زیات کړ او څو پوځیان یې ژوندي ونیول، د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په منځګړیتوب ترسره شوی اوربند مات او د دې ډلې خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ ویان بابر افتخار وویل چې د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان ته نږدې پر ډیورنډ فرضي کرښې پوځي عملیات پیل کړي. هغه دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره یې د سولې پیل کړي خبرې ځنډولې دي. هغه د دې پریکړې د دلایلو له ښودلو پرته ویلي تحریک طالبان داسې شرایط لرل چې زموږ له نظره د مذاکرې وړ نه و. د پاکستان د پوځ ویان د یادو عملیاتو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې د سولې په موخه مذاکرات پیل او په ترڅ کې هوکړه وشوه چې د دواړو لوري په لنډمهاله توګه اوربند او د پاکستان حکومت په شاوخوا 20 ورځې پاکستاني طالبان له زندانه خوشي کوي. له دې هوکړې وروسته یو شمېر پاکستاني طالبان د پاکستان له زندانونو خوشي او په خوست کې د حقاني شبکې په همکارۍ پاکستاني طالبانو ته وسپارل شول. د یادې هوکړې له اعلانېدو سره سم د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر ډلو د دغې هوکړې له مخالفت سره ټینګار وکړ چې د پاکستان د کفري نظام خلاف وجاهت ته دوام او په پاکستان کې د شرعي نظام د حاکمیت لپاره مبارزه وکړي. له دې اعلان څخه وروسته د پاکستان د پوځ خلاف د پاکستاني طالبانو بریدونه ډیر شوي چې د پاکستان د حکومت او یو شمېر پارلماني استازو او سیاستوالو له غبرګونونو سره مخ شوي دي.